د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د خپلو دقیقو کشفي او تعقیبي هڅو په پایله کې 2 تنه د جال او تزویر په تور نیولي. ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي له نیول شویو کسانو سره 15 عدده جعلي مهرونه او یو شمېر جعلي اسناد لاس په لاس ترلاسه شوي دي. لومړنیو څېړنو ښودلې چې یادو کسانو د اسنادو او مهرونو په جال کې مستقیم لاس درلود او نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ننګرهار کې د اسد څلېرویشتمه د اسلامي امارت واک ته د رسېدو یا فتح ورځ څلورمې کلیزه د دې ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو لخوا د یوې لویې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د دوی په وینا دغه ازادي یې د سرونو په نذرانه کولو او د بدن په وینو ګټلې او چاته به اجازه ورنه کړي چې د اسلامي نظام خلاف بغاوت وکړي او پر وړاندې ودرېږي او که چا زړه ښه کړو له کلک ځواب سره به مخامخ شي. ننګرهار کې هیواد ته راستانه شوي کډوال د اسلامي امارت او خیریه موسسو له لوري په ترسره شویو مرستو د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې د سرپناه لپاره ورته د نمرو د ویش لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین کډوالو ته د بېلابېلو اسانتیاوو او مرستو ترڅنګ د سرپناه لپاره په نږدې راتلونکي کې د نمرو د ویش خبر ورکوي. ننګرهار کې د خراسان په نوم له یو خصوصي پوهنتون له انجینرۍ، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، ژورنالیزم او انګلیسي ادبیاتو پوهنځیو څخه په 28مه دوره کې 15 ځوانان د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.